او چې هغه حلقه ده زغری د حضور پاک د مخ مبارک نه حضرت ابوبکر صدیق ورغی چې دا تیرو باسم ځکه وینه ورسره روانه وه نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ورمنډه کړې وی ابوبکر وی ستا د په خدای قسمي دا کار ماته پرېږده دا خدمت ماته پرېږده داسې مه کوه وی ښځه راشه راته راوباسه اچته راوته نو غاښونه یې ورته خپل ړم کړل نو د حضرت ابو عبیده ابن الجراح پکې غاښونه مات شو غاښونه یې پکې مات شو هغه یې راوویسته ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانه رامنډه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا بیبیانې را په منډه شوې حضرت عائشه صدیقی به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی او زخمیانو له به خوله کې اچول منډه به یې وایي دغه زمانه کې د مکې چې کوم سردار و ابو سفیان نوم وروستو مسلمان شوی دی ډېر زیات پریشان و هغه د بدر نه پس قسم وخوړو چونکې خو تجارتي قافلې سالارو جنگ کې شریک شوی نو هغه قسم وخوړو وی تر څو چې ما د مسلمانانو نه دا بدل نه اغشتی هغې پورې به زه نوې جامې نه اچوم غسل به نه کوم بیبي ته به نږدې کېږم نه او بل دا و چې زنانو به دې سړو ته د کافرانو سردارانو خاوندانو ته پیغورونه اچول بے خوندو تاسو زر کسان به مسلمانان 314 اغي سره وصله نه او تاسو ټول مسلح و او بیم دنه او یونی ولا او یا در کې مردار کړه او تختې ده دا پیغورونه به ورکو تاسو بنگړي باچولیو کړ تاسو غسړی نه خزو به هر خاون له پیغور ورکاو ته څنګه ډوډۍ خوري ته څنګه وبس کې تعالی شرم نه راځي شرمېږي نه حیا نه درځي نو که لوی لوی سرداران او یا کسه مردار شوي او چې کم د دې نه پس ابو جهل نه پس سردار شو هغه ابو سفیان دی هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نوې نه اچوم لام بم بنا سر کې به ګومنځم نه وه تر څو چې ما بدل نه اغشت نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې بل دا دی چې مسلمان سره جنګ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کیږي او نه پکې فصل کیږي نو د شام لار خو د مدینه شریفه سره په نږدې تیریږي دغه تجارت لارم به بند شوه بل یو لار د تجارت وه په عراق باندې شام ته خوا ډېره خطرناکه او ډېره اوږده وه نو دا لارم په دوی بنده شوه تجارتي د ښځو پیغورونه هم دي لوی کافر هم ته سرداران هم مړه شو یو میټینګ یې وکړو میټینګ کې تجویزونه راتلل چې دوه خبرې دي یا خو به زو د خپل بدل باخلو او یا به ځان ختمو او یا به مسلمانانو سره جوړه کوو ځکه زمونږ د تجارت لار زمونږ اوس بنده ده دا موجوده غلبه څو ورځې پس ختمه شي څه به کوو یا به جوړه کو په جوړه کې زمونږ بېعزتي را خو خپله بېعزتي به برداشت کو او یا به خپل بدل او انتقام لو جنگ به کوو نو عرب خو وي غیرتیان وی نه جوړه خو نه کوو دې کې خو زمونږ بېعزتي ده چې او یې رانه مړم کړل او یې رانه بوم تلل او د هغې پیسې رانه واخېستې او بیا به هم جوړه کوو بس دا دویمه خبره به کوو چې جنگ کوو جنگ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلي ورتلل دي نو بار میدان کې جنگ اساني او د چا په کلي چې وردی نو جنګ ګراني هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی نو د بدر چې کومه قافله وه د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو ته ما ویلي جنګ شوی و د هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو دا ګټه به مونږ په جنګ ولګو په دې به ځان له جنګي سامان والو په دې فیصله وشو او په غیر چاپیره قبایلي علاقو باندې وګرځېدل او جړل به مرثیې به وي ځان له مرګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي
ته چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې د چا به پلار و د چا به د هغه دوست به و د چا به رشته دار و د 3,000 لښکر دوی په مکه کې تیار کړ او ځان سره ښځې روانې کړې زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به موږ جنګ ښه تیز کوو ولې که موږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي لونه به رانه بوځي نو د دې ښځو لونو د وجې نه به مونږ لږ په غیرت کې راځو نو مونږ به مضبوط جنګ کوو او بل دا ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به وې نو دوی به راکې جوش پیدا کوي دا فیصله وکړله حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې و پټ مسلمانو ښکاری غږ نه کو هغه یو خط ولیږه نبی علیه السلام لی راولېږه یو قاصد لی خط ورکړو وی چې څومره تیز تلی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما رواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې خط نبی علیه السلام ته راورسېد خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی تقریبا 3,000 کسان دي ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني ځکه ځان سره لونه او ښځې روانې کړي دي د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و بدر کې مردار و رور مردار شوی و شیبه د عتبه زوی مردار شوی و ولید نو دا هنده د عتبه لور د پلار تره رور دی مړو دام ډېره پیش وه بادره ښځه وه او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان د هغه ښه بیبي وه هغې وې زم ښځې ځان سره روانې کړه په ډېر لوی جوش کې روان دي حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوغوښت څوک کم چې نوجوانان لکانو بعض بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دوی ته مړه مو وایه بل احیاء عند ربهم یرزقون دا جمدي دي خدای سره دي روزي ولا خدای ورکړي داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کې وو هغوی وی سیب بارودو ورته میدان ته ولوځو جنګ کوو که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مومونته بیا زمونږ ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی د مسلمان په دواړو کې خیر بعضې کسانو رای دا وه چې نه صاحب نوځو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي او موږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوځو بار ته که دوی به راشي بار به موده دیری اخر به تنگ شي واپس به ځي او که په کلي حمله وکړه نو موږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو په غشو به هم اولو په کاڼو به هم اولو دلته به زمونږ ښځې په کاڼو اولي زمونږ بچي به هم په کاڼو اولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای وی مونږ به ورسره په تورو جنګو کو ښځې به په کاڼو اولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپته موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا حمله کړې ده او مونږ بار اوتي نو مونږ ماته مونتې ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نه وځو څوک وایي وځو څوک وایي نه وځو مدینه منوره کې دا میټینګ دی مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې د روغه ګیونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبی علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه
نو موږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده، نبي علیه السلام مړو پرې نه ښود چې هغه خپله ری ښکاره کړي. دې کې حضور پاک زغری چولې وي دوه او راووته. وی صاحب موږ معافي غواړو، موږ تا لاړو، اختیار د مشورې در نه کړه، خپلې فیصلې مو وکړې، خپلې رای مو ښکاره کړې. صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه، کوی چې وځو نو ځو، او کوی چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو. نبی علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي. مو زغره اچولی او د الله نوم به والو، د الله نه به امداد وغواړو. انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي، مدد به کوي. څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامانو هېڅ هم نو، رب العالمین زمونږ مدد کړی دی، دې کې به هم الله زمونږ مدد کوي. ځای چې ځو د زرو کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راووت. کافر 3,000 دي، مسلمانان 1,000 دي. د مدینې منورې نه چې راووتل، یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی، مسجد مستراح ورته وایي. حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ، وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس شي، که بالغ دی او که نابالغه دی، خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي، او چې د 15 کاسو نه عمر کمی ادې واپس تار شي. نو چې چا عمر 14 14 هغه واپس کړ. یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه، کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې مونه باسي، او جنگ کې مې پرېږدي، په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ. نو پیغمبر علیه السلام پې تیر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته. نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سموره ابن جندب رضی الله عنه، هغه د صف نه میدان ته راووته، وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کم او رافع دې پرېښود، ما هم ځان سره بوځه. نبي علیه السلام هم حیران شو، وی صاحب زه پې تکړه یم، ګنې ماله دې په پرزونو راشي، که زه یې راوپرزولم بیا دې دې زه به نه ځم، او که ما راوپرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې. نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته ویره میدان ته شي، په پرزونو ورشه. چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا سموره ابن جندب لګي شو، هغه رافع یې راوپرزو. وی وګوره صاحب راو مې پرزو، چې دله دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې. وی ښه ده ته هم پکې راځه. دومره شوق و په هلکانو کې، 14 کلنه هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه، دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه، هغه محبت و، او د حضور پاک سره مینه وه. حضور پاک لال د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی. هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3-4 کیلومتره بعد، اوس خو بلکل مخامخ دی، اوږد غټ غر دی، مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی، په شمالي جنوبي کې هم غټ دی، او په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی. کافران راغلي د دې غر په خوا کې پراته وو، دا له خیمې خښې کړې وې، او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه هغه هغوی نیولي، مخکې نه راغلي. نبی علیه السلام چې څنګه احد ته ورسېده، د احد دې غر ته، نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ. بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي. نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی، چت غټ غر دی، په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته، لوی غر. بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده، د هغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی، اوس هم خوړ شته، پول پې تېر شوی دی، باراني اوبه پکې ځي. هغه زمانه کې هم پکې باراني اوبه تلې، اوس هم پکې باراني اوبه ځي، خو هغه
هغه وخت کې ډېر جور و، اوس هغه مره جور نه دی، ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی، هغه زمانه کې ډېر جور. نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دی رو، نو حضور پاک او یریده چې اصلا زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چتا پټ راشي او د شان په مونږ حمله ونه کړي. نو 50 کسان د غشو وشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل، مشر والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو، او هغه په هغه وړه غونډه باندې کینول دې دپاره چې تاسو د دې غونډې په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې اسنه په دې خوړ کې پټ چې د کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي. نو تاسو او د کافرو سکیم هم داو، هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنګ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر، او خالد ابن ولید هغه زمانه کې لا کافرو هغه ولا مشر کړو، ورته وی چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې، مسلمان به موږ سره په جنګي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي. نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل، عبدالله ابن جبیر یې ولا مشر کو، وی ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رانی شي او موږ جنګېږو مخ په مخ، خو د شانه څوک حمله ونه کړي. ډېره ښه جنگ شروع شو. هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرثیې ووې، او چې کوم مړي په بدر کې شوي وو هغه یې ورته رایاد کړل او جلاګانې وکړې، ښه یې وجړل او ښه ګډې شوې ورته او شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف، دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس، خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتي دي، ته نه ګورې دوی ته شرابونه یې ښه وڅکل او ښځې ورته ګډې شوې، جوش یې پکې پیدا که او سهار وختي جنگ شروع شو. لومبې چې کله جنگ شروع شو الله د خپلې وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه، خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغه کې چې کمې مشرو عبدالله ابن جبیر ناغله هدایات ورکړل، ورته وی تاسو به دې غونډې نه بالکل نه کوزیږئ تر څو چې ما درته نه ویلې نو تاسو به دلته ناست شئ، او که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح ومونته بیا به هم نه کوزیږئ، او که مونږ شکست ومونته بیا به هم نه کوزیږئ، او که تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوښې مارغان تختی بیا به هم نه کوزیږئ، که مونږ ټول مړه شو غوښې مارغان تختی بیا به هم نه کوزیږئ، په دې غونډۍ به ناست شئ، دې نه به نه کوزیږئ. دا هدایات یې ورکړل. جنگ شروع شو. جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې داغه انفرادي جګړې به وي، په هغې کې خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړي. 2 کافران پکې خدای مردار کړل. 2 ډېر شی دی چې 2 کافران مردار شو نو بس کافر خپې وخوې دی په تښتېدو شو، نو چې سړی دروند دی نو منډه نشي والی، نو چې چا سره به توره وا به هم غورځوله منډه به یې واله، که چا سره نیزه وا به هم غورځولو منډه به یې واله. بس مسلمانان خو پوه شو چې کافر خو وتښتېدل، څوک غر ته ختېدل څوک اخوا تښتېدل، نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه یې راغونډول، هغه تورې هغه نیزې د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډئ. یو صحابي فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته وی دا کافرانو ښځې ما په خپله ولیدې چې ښځو یې منډې والې او په غر کې ختې، او دا ښځو په دې نالو کې چې کم د هغې پازیبونه و پنځیب چې اچوي وی ام م لیدل منډې وی ښځې لګیا دي تښتي، او مسلمانان غنیمتونه غونډئ، بلکې مسلمانانو تورې خپلې کېښاوه، ځکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک څه کوي. مسلمانانو ته ښکاره شو چې کافر ټول لاړل وتښتېدل، ښځې مو تښتېدلې او غنیمت دی، نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې
او نیزه خپل کې خاو دی اسونه خپل چا سره چې وغه ودرول او لګیا دي مسلمانانو هغه د کافرانو غنیمت مال راغونډي دې کې فائدې چې دا تورې راغونډي کو اسنه بیا جنگ شروع شنو چې مال خودم په قبضه کې کړ په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته وی عبد الله ابن جبیر ته په کوزیګو غنیمت با مونږم راغون کو امشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاد چې نه به کوزیږي هغه وی بالکل ویلې دي خو د جنگ کې کنه جنگ اوس ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی ورته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته خو چې ترسو ماته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزیږم هغه نور ورته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړې ده بالکل یې کړې ده خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزیږو اوس خو جنگ ختم شو تر قیامته پورې خو په دې غونډې نه یو ناستو چې بس موږ به همیشه ناست شو هغه د صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډوي ښځې د کافرانو وتښتېدې سړي لاړل وتښتېدل نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو موږ په غونډې څه کوو موږ به هم څومره غنیمت راغونډ کړو که نه دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزیږئ کوشئ ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلې زه نه کوزیږم دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو میم اختلاف راغی 40 کسه ترې راکوشو 10 پاتې شو خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واخیسته چې غونډی خو خالي ده د دې نه مخکې د 2-3 اټیکه په دې خول کې کړي دي چې په دې خول کې به راشم د شانو په مسلمان حمله وکړم خو دوی خو 50 کسه غشي ورسره و دوی به وتمبول او به تښتېدل بیا به اټیک وکړو دوی به په غشو بیا وویشتل بیا به وتښتېدل هغه چې وکتل چې غونډی خو تقریبا خالي ده راشه موقع ده نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع که او په خوال کې کوشو او را عمله شو چې څنګه راورسېدل دې غونډۍ له دوی به په غشو بیا ګزارونه وکړل خو اوس دې وخت کې خو دوی 10 پاتې دي 40 کو شوي دي نو غشي کم وه پې ګڼو نو خوند یې نه کو نو دوی غریبانان ورپسې د غونډۍ نه کوشو دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی مسلمانان خو لګیا دي بېغمه دي تورې خودې دي غشي خودې دي نیزې خودې دي سامان را غونډوي خو دا ټول به دلول کي نو دا خواران ورته کوشو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کي اپې ګڼ و او پسې د اسونو نه را کوشو جنگ وشو دا 10 صحابه خو یې په هغه خوړ کې شهیدان کړل 10 واړه خو لاړل شهیدان شو چې دا 10 واړه شهیدان شو نو میدان ورته خالي و د شا نه رالل او په اسونو سواره دا په جنگ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی استې ورسره نیزه ورسره توره ده دې خو به ځان بچ کوي تختی اس غلول شي بل وجل شي مسلمانان لګیا دي هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شانه په غونډۍ 50 کسان دي زمونږ دفاع کېږي هغې څه خبر دی چې 40 تیکو شوي دي او 10 شهیدان شو هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري زمونږ دفاع شته د شانه اسم نشته تورې خودې دي او غنیمتونه غونډوي دې وخت کې په د خالد ابن ولید د کافرو د اسونو دا فوج ورغی او شروع یې پې وکړه صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي یوم شهید کېږي بلم خدای دا سو شو دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې غزارونه شروع کړل کافرانو پکې اوازونه شروع کړل دا شیطانانو پکې چغې ووالې او داسې مو شوه چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیه السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړو او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړو او نبی علیه السلام له یو پیغور هم ورکړه خذها عني وانا ابن قمیه وی واخله په دا توره دا غزار وی زه د قمیه زوی یم حضور پاک په تخیر وکړي اقمک الله خدای دې هلاک کا خو نبی علیه السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته دا مخامخ یو غاښه د دوو پسې دا چې کوم درېم غاښ دی دا نه دا څلورم غاښ د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره دا نیم مات شو ډکره شو
او کړای په دې مخ مبارک کې پیوست شوه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر و. د زبردست بادري وکړه، دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې که حضور پاک یې بچ کړ، خو شهید شو ولګېد ښه مضبوط. او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم. بس مصعب ابن عمر رضی الله عنه پر مخکې شو، ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ، د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړل او لګېد، ډېر زیات ولګېد. نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد، باقي بچ شو. اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل داغه د حضور پاک لګېده یو بل سره، او بل شیطان پکې یو چغه وواله چې نبی علیہ السلام ولګېده او ختم شو. چې شیطان دا چغه وواله هلته مصعب ابن عمر پرېوت، هم د حضور پاک په شکل او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري، بس دې کې صحابه خپې وفی دی او صحابه پکې شهیدان هم شو، څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته. چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې او چې نبی علیہ السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده، بس پرېږده چې مونږ مړه شو. چا په یو طرف په منډه شو، څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې، ډېرې تیزې وینې ترې روانې. تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی، هغه وینې په جبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي، ویسکلې. حضور پاک ورته دا ونه وی چې دا وینه دې ونه څکولې وڅکله، بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته وي، د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده. او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مالکه د جنت زیر یې ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور پې حرام. حضور پاک سو صحابي ته وی چې موچت کا، دومره وینه دې لاړه، دومره کمزوری شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیا نو. یو صحابي ته یې موچت کړی غر ته. نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه وله اوږه ورکړې ده او هغه غر ته یې بر اوچت کړی دی. اوچتېدو کې څه مقصد ده؟ اوچتېدو کې دا مقصد نو چې د خلکو نه ځان بچ کړم، نه نه، غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیزه خلکو ته مخامخ شوې. دو مقصد یو، یو مقصد یې دا چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ بشي، داسې خو خلکو وي نبي هم شهید شو نو ما به وویني دی به راغونډ شي. او دویم دا چې زه به د خپل ملګري لږ صحیح کړم چې دا ملګري په کوم طرف لاړ. مشر له پکار هم دی چې جنګ کې خپلو ملګري وویني. نو چې څنګه اوچت شو او په هغې کې کېناست او خلکو ته یې چغې کړې یا عباد الله، ای د خدای بندګانو را جمع شئ. نو صحابه ولیده، صحابه بیا را جمع شو. چې ورو صحابه را جمع کېږي بیا جنگ شروع شو. دې کې ابو سفیان راغی. ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد. دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې ده او د کافر لا هجوم دی. نو لرې دی نه اواز وکړه فی القوم محمد صلی الله علیه وسلم، وی محمد پکې جمدی دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی جواب مو ورکړ، جواب چا ورنکړ، یاره وی دی خو مړه دی. افی القوم ابن ابي قحافه، وی په دې قوم کې ابو بکر جمدی دی شته. حضور پاک پې مو ورکړی جواب چې ورنکړ، وی دی مړه دی. وی افی القوم عمر بن حضرت عمر ټینګ نشو، هغه جذباتي دی. ابو سفیان د خدای دشمنه، لا چې ستا د چا نومونه واخیستل دا خدای تعالی جمدي پریښي دي، دا مړه نه دي. دی کې ابو سفیان یو ناره بلند کړه، اعلو هبل، لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد، دا د هغوی یو ناره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوتو، یو خدای یو بوت، په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته. اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام
صحابو ته فرمایي وی جواب لکه د مړو هتک خو وی صرف څه ورته بیکاره کار وایي وی تاسو ووایئ د جمدو سره مقابله کوه نو د مړو هتک اعلی و دا ښه شی اجل نه دی. او اعلو هبل تاسو نو دا الله ما اړه اعلی نه و ورکړی چې د اجل مړو نه زموږ خدای ستاسو د ډېر مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي صحابه دي خو ګورې جوش خپم سره پې نه یم الله اعلی و اجل خپم ابو پې نه یم. سفیان بیا وی نور اړه ما نه دی ورکړی. او بیا وی عزا ولا عزا وی لکم. اليوم زمون عزا خدای شته به بدر عزا دا وی دا نن ورځ د بدر تاسو دا بدر خدای مو نشته وایست. فالحرب السلام سجال صحابو ته او جواب جنگ د ورکړي. برقې وی مثال سو د وایو. برقه د وی کوینه دا کله وایي چې څوک الله براباسي مولانا کله په څوک ولا براباسي. مولا لك. او بدل مې د بدل خدای وایست. زمونږ مولا دی زمونږ دا کارساز خبره وکړه دی دې کې صحابه زمون بیا راځي امدادګر دی ستاسو دغه دا امدادګر خبرې نشته. کېدلې صحابه راجم یا ابو سفیان راجم راجم شو شو بیا بیا جم جم شروع دوباره وی علی وی تاسو په چې جنگ مړو شروع کې شو مسلوینه نو بیا دا کافرو تاسو تاسو د د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کس کړي ته دي. کافر شو د غوږونه مسلمان نه پرې دي شوي دي شونډې پرې شوي بعضې دي خلک وایي مسله هوت به کې مسلمانانو ووینئ. شکست وی دا ګورې ما نه دي نه، کړي شکست دا دې ته اډر ما نه نه دي ورکړی خپل فوج ته شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته لکه د شکست مړو وایي. هتک خو چا چې غنیمت په لاس کې واخیست هغې ته ګټه وایي نو غنیمت مسلمان ګټلی دی میدان کافرو پرېښی دی تښتېدلی کافر دی نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیاتې شو د هغې هم ډېر مړی شو تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو مړي د مسلمان نه زیات شو بهادری صحابه پکې څونه ښکاره کړه او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته ووایم د نبی علیه السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کم وخت کې ننوته نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات یو صحابي راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یې وته هغه هم خیر یې شروع کړه ویستل الله رسول خیره ورته وکړه دې خلکو ته صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله وی لن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرتم کامیاب نشي چې د خپل پیغمبر زخمی که دا امر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره ورته وکړه وی ان الله لم یبعثني لعانا وی خدای زه خیره پخ نیم راجېږلی او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي که دوی پوهېدی نو په خپل پیغمبر به یې غذار کو پیغمبر خو دوی ته د جنت لاره ښیي د دوی خیر ښه کوي د دوزخ نه یې بچ کوي دوی به خپل پیغمبر باندې غذارونه کو نه دا پوهېدي نه پوهېږي حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې به د نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس به یې نیوه او په دې باندې به یې غشي را تنبول د یو لاس دا لاس یې شل شو ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی د جمدو سره مقابله کوه نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی نو دا ما اړر نه دی ورکړی چې د مړو نه ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي خو ګورې خپم پې نه یم خپم پې نه نور اړر ما نه دی ورکړی او بیا وی الیوم بی بدرین وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست فالحرب سجال او جنگ خو د برقې مثال دی په برقه د کوینه کله څوک اوبه راوباسي کله پې څوک اوبه راوباسي خو بدل مې د بدر واغېست چې دا خبره وکړه دی کې صحابه بیا راجم شو دا خبرې کېدلې صحابه راجمه شو چې راجمه شو بیا جنگ شروع شو دوباره چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل شکست د کافرو شو د مسلمان نه دی شوی بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندلی نه نه شکست دې ته نه وایي شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي چا چې غنیمت په لاس کې واخیست هغې ته ګټه وایي نو غنیمت مسلمان ګټلی دی میدان کافرو پرېښی دی تښتېدلی کافر دی نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیاتې شو د هغې هم ډېر مړی شو تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو مړي د مسلمان نه زیات شو بهادری صحابه پکې څونه ښکاره کړه او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته ووایم
د نبی علیہ السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کم وخت کې ننوته نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یې وته هغه هم خیر یې شروع کړه ویستل الله رسول خیره وته وکړه خلکو ته صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله وی لن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرتم کامیاب نشي چې د خپل پیغمبر زخمی کا دا بر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره وتوکا وی ان الله لم يبعثني لعانا وی خدای ز خیره پخ نیم را لګل او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه کوي کدی پیدا نو په خپل پیغمبر به گزار کو پیغمبر خو دې ته د جنت لار ښیي د دوی خیر ښکي د دوزخ نه بچ کی دی خپل پیغمبر باندې گزارونه کو نه دا پوي دي نه پوي. حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې د نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس بینیو او په دې باندې به غشي را تنبول تر یو لاس دا لاس شل شو او چې هغه حلقه ده زغری د حضور پاک د مخ مبارک نه حضرت ابوبکر صدیق ورغه چې دا تیرو باسم ته کبینه ورسره روانه وا نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ورمنډه کړې وی ابو بکر وی استاد په خدای قسمی دا کار ماته پرېده دا خدمت ماته پرېده دا تمکوا وی خضرا شرا تر وباسا اچھا تراوتا نو غاخونه وت خپل علم کړل نو د حضرت ابو عبیده ابن الجراح پکې غاخونه مات شو غاخونه پکې مات شو اگر وستا خدای خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغه سیسا حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډا وشوه بس زنانه ورامنډه کړه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا بیبیان را پمنډه شوه حضرت عائشه صدیقه به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی او زخمیانو له به خوله کې اچولو منډه به یې وایي او فاطمه رضی الله عنها راله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بنده شي نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي اگر میری راواغشتې هغې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو پوټې بنده شو. یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبي ده کوم چې د حضور پاک هم شکل اج څنګه رااله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو وینا لله و انا الیه راجعون چې لکه مخکې شي ماما دې پکې شهید شو بیا وینا لله و انا الیه راجعون نو چې لکه مخکې رااله وی مصعب ابن عمر وی خاوند نیم شهید شوی دی نو ډېر یې وجاړل وی دا غم به څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمدی دی زه وی الحمدلله. یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع دا هغې عجیبه داستان دی چې څنګه راله چې هغې خاوند د شهید شو وی الحمدلله چې مخکې راله ورور د شهید شو وی الحمدلله او د حضور پاک سال دی وی نه هغه جمدی دی. بل سړی ونه مخې ته راغی وی پلار دې شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جمدی دی. بل وله مخې ته راغی وی زوی دې شهید شو وی د نبی علیه السلام څه حال دی وی جمدی دی. خاوند پلار زوی رور خاوند پلار زوی رور دا څلور کسانې شهیدان وی نبی علیه السلام راته وښایه نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شو. بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه
او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش، یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم. دا درې واړه صحابه یو دی دفن دي. څه نور شهدا هم پکې شته، خو یو لویه چاردیواري ده، په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي. حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا تو که زه به په یمین ویم، یو به زه وکړم ته په یمین ویم. وی ما وی چې ښه. نو وی ما چې ښه د مخکې دعا کوم، وی وایه. وی ما لاس اوچت کړ، وی ما چې خدایه سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې ما هغه وی په توره ازار هغه وم یو بل ښه ستړي کړو او بیا پې زه زورور شم او وی وهم او مردار شي. نو دی عبدالله ابن جحش وی آمین. بیا ما ته وی چې ښه ما دعا مس کوم آمین به پې وی. وی دې م وی چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې زیم وام امین وی ښه یو بل ستړي کړو او بیا په ما زورور شي ما وی او ما شهید کړي. وی ما وی چې آمین. وی سار مې د یو مضبوط کافر سره مقابله رانه پاکه دعا مې خدای قبول کړه. وی زه په انخته یم امن خطې په تورو وال کو وی ښه ستړي شو، وی ناګانه ما و مردار شو. وی چې مې نظر وکړه عبدالله ابن جحش ته او وی دیم د یو کافر سره انخته دی، مې چې دا به دعا ده زم قبوله ده او زما هم قبوله ده. وی ښه یو مضبوط تکړه کافر سره انخته دی، هغه هم په توره وی دی هم وی. وی ناګانه پې زورور شو، دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه د ډېرې بهادرۍ اظهار و. لومبي وخت کې تاسو ته مو چې د مسلمانانو پله درنه وه، د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د علور د ابو سفیان ښځه هنده د هغې یو غلام وحشي نوم وحشي ابن حرب، هغه سره یې خبره کړې وه. وی که تا زما د پلار بدل واغېسته او حمزه دې شهید که، ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی، حمزه دې شهید که، نو تا به زه په څه طریقه ازادو. وحشي وی په خپله رضی الله عنه وروسته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه، حربه ورته وي په عربۍ کې. وی د په احد کې د یو غټ کاڼي شاته پټ ناست وم. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غزار کوم، مخامخ خو هغه له څوک نه شو ورتلی. وی ناګانه دې زما خواله راغی. وی چې راغی بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غزار مې پې وکړو، ورو مې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول، بعضې په دې نیزګۍ ویشتل کول. وی مې ورو ویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده، په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته، دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړه خو بس را پرېوت، په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلې ده، دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه، ولې ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې وشو. یا تې پوزه پرې کړه، شونډې تې پرې کړې وې، غوږونه یې تې پرې کړل، سترګې یې تې وویستې او دا سینه یې وله وشلوله، زړه یې تې راوویست، په هغې یې چکونه ولګول، اینه یې تې راوویسته، په هغې یې چکونه ولګول او دا اندامونه یې په پولې کې واچول، امیل یې تې جوړ کړه د اندامونو نه او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده، د حضرت حمزه خور ده، امراله حضرت زبیر ته حضور پاک وفرمایلو زبیر ورشه مور دې منې که چې دا خو ښځه ده، د ښځې زړه خو ډېر کمزوري، نو که دا خپل رور په دې حالت کې ولیده نو څه چل پې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه، ورشه مور دې منې که. حضرت زبیر ورغې او مور ته ودرېده، وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و، مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر وله آواز ورکړه، وی مور نبی علیه السلام وی چې مور دې منع که، دقسې ودرېده، یا په ځان نه پوهېده یا دغسې ودرېده. وی بچې ورشه ورواره ته مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي دي، زه خبر یم
او که زما رور ورواره په دې یریږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف ضرور دا لاش لګینم یو دوه خبرې ورسره کوم وی خو درې که تپوس کوم وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وی وی ښځه پرېږده چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ سینه یې شلېدلې وه پکې زړه نشته پکې اینه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته او ته مخامخ ودرېدله وی خلک بو چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي رورې تاله زه مبارکباد له راغلی مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل د دې قربانۍ مبارکباد درله او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی پیړه مې غواړي چې حمزه خخ نه کم په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ کړي خو که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی د ډېرې لوی بهادرۍ مسلمانان مدینې منورې نه تلل نو زر کسانو او کافر چې کوم د مکې نه راغلي و 3000 کافر ټول مسلح وسله ورسره زیاته وه ما تېره جمعه درته ویلي و چې د ابو سفیان د تجارتي قافلې څومره ګټه وه هغې ټوله دې جنګ ته ایستې وه مسلمانانو سره صرف 2 اسونه و یو اس یو صحابي سره او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مدینه شریفې نه 1000 کسان اوتل احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی په ژبه خو د اسلام کول په ژبه ځان د نبی علیه السلام ملګري حسابو او د زړه نه کافر هم ورسره ووته ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وی چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنګ کې شرکت نه کوم زه خو واپس ځم نو 300 منافقین ورسره واپس شو وی زما مشوره چا ونه منله ما وی چې جنگ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کېږو د مکې دا کافر به یا تنگ شي واپس بدي اکه په کلي راوختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې پکاڼو به یې ولي او زمونږ ښځې به هم پکاڼو ولي نو زما رایه چا ونه منله لهذا د ځان نه وجلم نو د 300 منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو 200 مسلمانان پاتې شو په دې 200 کې یو 2 قوم یو ته بنو حارثه وی یو ته بنو سلمه وی اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته وکتل لږې غوندې د اغیم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو خو الله زړونه کلک کړل بعضې مسلمانانو ورته ووې چې تاسو څه کوئ هغې خو قضیه خو منافقان دي مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبي علیه السلام نه دی منلی صرف په خولې اسلام کوي او تاسو خو مسلمانان یې اذ همت طائفتان منکم قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اللہ وی تاسو کی 2 ڈلے وی منکم چی اغا مسلمانان منافقان نو اغیم لگی خپی و خوی دے دا خود 3000 لخکر دے او من خودیر لگیو لیکن اللہ وی واللہ ولیہما داغ منافقانو سره د خدای مدد نو اغا لړل مدینه ته واپس دی 2 ډلو سره د خدای مددو نو دی واپس شو مسلمانانو وی تاسو ولې ده وی دا بس نه دی واپس شو او الله وی وعلى الله فليتوکل المتوکلون چې کم کسان مسلمانانی د زړه نه اغیله پکاده چې په الله باور وکړي
نو 200 مسلمانان دي او 3 کافران دي او 13 جمعه مې د جنگ تفصیل درته و چې ښه مضبوط جنگ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو له ګټه ورکړه. او چې هغه کم په غونډې نبی علیہ السلام کسان کېنولي 50 کسان هغې لږ اختلاف شروع کو د هغې د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله وشوه د خالد ابن ولید ناګهاني نو یا کسان صحابه پکې شهیدان شو. الله لومبه مدد دا د مسلمان کړی دی، لومبه کامیابی خدای مسلمان له ورکړه. په دې مدینه منوره کې یو سړی و ابو عامر به ورته وي، د خولې نه ډېر پوست او ډېر زیات عبادت ګزار. نو خلکو په ابو عامر راهب مشهور کړو چې ډېر عبادت کوي. نو چې حضور پاک مدینه شریفه ته راغی نو دې ټینګېدی نه شو، نو لاړ د مدینې نه مدینې ته وتښتېد. وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدی. نو هلته به د مکې خلک د مسلمانانو خلاف روچتول. نو په احد کې دی راغی، جنگ غزوه احد کې. نو د کافرو ته وی ودرېږئ زه در یو چل کوم، زه ور مخکې کېږم. نو په دې انصارو کې اوس زما قبیله ده، زما قوم دی او زما ډېر لوی قدر به کو، عزت به کو. هغوی له زه اعلان ورکوم نو د نبي علیه السلام نه به دوی دله جدا کوم، دا خپل قوم ته دله جدا کوم، لږ به درته پاتې شي. هغې وی ډېره ښه ده. نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرېد، اواز یې وکړ خپل قوم ته، وی ای زما قومه د مدینې اوس ما پیژنې، زه ابو عامر یم، تاسو چې راته راهب وایئ او لویه ډله مې د مکې نه راوستې ده، او چې زما څوک ملګري وي، زما د قوم وي، زما سره تعلق وي، هغه دې مهرباني وکړي د جنګ نه دې لاس وباسي او ودیځي. زه ابو عامر یم. هغې ورته وي او موږ دې پیژنو ته ابو عامر راهب نه، ابو عامر فاسق یې، موږ دې ښه پیژنو، شیطانه. لاړې وتښتېدې مکې ته، اوس یې زموږ خلاف لښکر راوسته، اوس موږ د پیغمبر علیه السلام نه جدا کې ودرېږه که موږ له په ګوتو راغلې چې برابر دي. لاړ د مکې کافرو ته واپس شو، ویا خو دونه کلک دي د نبي علیه السلام دا ملګري چې د ما خو پکې یو قسم خبره ونه منله، او بیا الټی زه بیزته کړلم ویې کنځلم. یاره زه چې مکې ته تلیم د مدینې خلک بدل شوی دی. رسوا که خدای پاک. جنگ کی چې کومې کارنامې صحابه کرامو کړي د هغې مثال نشته. حضرت حنظله د ده زوی دی، د ابو عامر زوی دی حضرت حنظله، پلار یې کافر دی او زوی مسلمان دی. مشهور تاسو په دې نظمونو کې هم د حنظله رضی الله عنه واقعه اورئ. حضرت حنظله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ. چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته ووی چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنظله له غسل ورکړ، دی اولمبو او د سر نه اوبه ساسي. تاسو را د بیبي له تپوسو کې څه وجه ده؟ نور شهیدان فرشتې نه لمبوي او دی اولمبو سر نه اوبه ساسي. صحابه لاړل، د بیبي وه جمیله نوم یې او دا دغه منافق عبدالله ابن ابی خور وه، د ده بیبي ده، مسلمانه ده. هغې نه یې تپوس وکړو، وی نبي علیه السلام وایي چې حنظله نور یې ورته الو نه وي چې د له فرشتو غسل ورکړی د سر نه اوبه ساسي. وی دا تپوس ته وکړئ چې د ده څه حالت و چې د جنګ له راته، وی د ده څه حالت و چې د جنگ له راته، څه ناشنا کار یې کړی دی که نه دی کړی. یاره وی نور حالت څه خو یې نیم خبر، خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کوم د ښځې خاوند تقاضی هغه پوره کړله او بیا جنگ له نیغ روان شو. یاره وی چې غسل کومه نو په دې ډېر لوی وخت اوړي، نبي علیه السلام به د کافرو په منځ کې ولاړي او زه به لامبمه، نو غسل یې نه دی کړی او په لوی جنابت کې میدان ته درغلی دی. دا راته پته ده. حضور پاک به وګوره، وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکا او فرشتو ولا غسل ورکا. د دې وجه نه د لقب دی غسیل الملائکه، هغه حنظله چې فرشتو لمبولی دی. نبی علیہ السلام سره یو توره وه، توره یې لاس کې اوچته کړه،
وی من یأخذ هذا السیف بحقه، وی دا تور بسوک پلاس کے والی خوچے دا دی تور حق ادا کی. دا جنگ شروع کے دو نمخ کے صحابہ ټولو لاسونو اوچت کړل، یو وی سیف مال راکا، بل وی مال راکا، او چې چا به لاس اوچت کړو نبی علیہ السلام به لاس واپس راوستو کو، لاس یې واپس کړ. صحابه وی دا الله رسول اولی وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کی. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخکې شو، وی دا الله رسول د تورې حق څه دی؟ وی د تورې حق دا دی چې هغې پورې به دې جنګېږي چې به کافر مړه کی، مسلمان ته ونه لګي، مسلمان پہ مړ نه کی او کافر پہ مړ کی او اون تختی، مسلمان با پہ نہ وجنی کافر با پہ وجنی او چی اون تختی شان کی. دار دی تور حق دے وید اللہ رسول مالے راکا او دعام راتاو کا اگر تور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکلا او دعیم وتوکلا اللہ وی تر دا مددو کے نو اللہ غا دعا قبول اکلا. دی چې کله په میدان جنگ کې روان دی هغه توره ورسره ده د حضور پاک مبارک توره ده، نو د دا مټې والی دا د بدماشۍ تللی کول، دا لاسونه یې والی او خپې یې نږدې نږدې کېښودې او سینه دا سټې اوچت کړي. نبي علیه السلام چې ورته وکتل مسکی شو، وی دا چال د خدای ډېر بدي شي، دا د کبر چال دی، دا د کبر چال دا د خدای ډېر بدي شي. خو په دې موقع د خدای خوښ دی، په دې موقع که څوک داسې چال کوي ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر ته خپل طاقت ښیي، نو په دې موقع دا چال جایز دی. او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تلل د خدای ډېر بدي شي. لاړه هغه توره لاس کې واغېشته، د دنیا کافران یې پې مردار کړل، لیکن شی نه کړه کافرو ته، مخ په مخ وجنګېد او خدای وله شهادت ورکړ. حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی، پخپا گوڑ دے گوڑ بچو تا وی زمزم جہاد لا، بچو تی بابا تا ہو پخپا گوڑے تو ہو معذورے تو جہاد لا نشت لے. دیر آگے پلاز بچی ارا دوے دا بچو دا زم او چه معذورے منو جم دے برانشم مڑ بشم شید بشم کن جنت تا بزر و رسم. نو بچی ارال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایتوں پر وی صاحب زمون بابا دے عمرو ابن الجموح او پخپا گوڑ دیتا تا پتر دا گردے دوم غریب ندے او دا جہاد شوقی دے منسوکو وی مال راولے وی تاسوی میں منے کوئے کزی میں منے کوئے، لیکن دتا حضور پاک او فرمائل وی عمر وی تانا دا جہاد فریضہ ساقت دا تا معذورے تا ندے تا خودینا نیسی مزا دتے وی مزا بچو تے وی کزی منے کوئے ما اگوی دا اللہ رسول شوق میں دے اما پریدا زماز لکی گی دا زم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متے ڈیرہ خدای خو معذور کرے کہ نزے تا باندی گناہ نشتا خو کزے نو ضرورت ہے مزا اختا خوخ دا وی زم دیراغ میدان جنگ کے او میدان جنگ کے چکل جنگے دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ وی ما توی یا سعدو کیف حال دے سنگ دے وی ما توی چی حال خدے خدای دے پاکی خیر واچی دا ناگہانی حملہ چی خالد ابن ولید اکلا سوک یو خو تختی دل سوک بل خو حالت گڑ ورد دے وی ما توی چی سعدا انی لأجدو ریح الجنت دون احد زما دے قسم پا خدایوی کہ دا احد پا خواک دا جنت خوشبوئی محسوسو دا دا جنت خوشبوئی دا احد پا دی خواک محسوسو خوشبوئی او یو ورمخ کے شو او شہید شو چی شہید شو بیا چی کلا شہداء نبی علیہ السلام دفن کے دلتا دا احد پا میدان کے دا خدیوی دا خود اقبل خاون دا مدینہ مقبری توڑم نو دے دا لاش اوچت کو پا اوخ باندے با اوخا باندے لاش والا کی خواد نو چی اوخ شلل مدینه تنتلا اوخ شلی ندی چی مخ والا اوحد تکی اوحد تزی او چی مخ والا مدینه تکی اوخا وحی اوخا ندی رال النبی علیہ السلام تے شکایتو کو ویسے بغا عمر ابن الجموح لاشم پا اوخا چولے دے اوخا مدینه تندی اوحد تا واپس دی وی خد راولے خدای والا را وستا وستا دی خاون سے دعا خو نہ وکړي وی کړي وا
وی سی ویلو وی دا چې کله راته نو وی دا دعا وکړه اللهم انی اسألک شهادتا خدایا دستانه شهادت غواړم اللهم ارزقنی شهادتا خدای مال شهادت راکې ولا تردنی الی اهلی خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکې نو خدای ولا دعا قبول کړې ده کنه ولې خپل کلی ته واپس وړه هم دلته دفن کړي هغه میدان کې دفن کړ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ ښه تیز شو ګرم شو دی ویشتون کې دغه شي د لیندې د ویشتون کې ډېر د ویشتو ډېر انتهایی مهارت یې لره او جهاد کې لومبې غشي دیشته دی یو موقع کې دلته چاوي تاله مونځ سم نه لرلی سم مونځ نه کې وی خندل وی ما ته د مانځه چل ښایې وی زه هغه کس یم چې د خدای په لار کې لومبې غشي میشته دی او اذا هغه کس یم چې د نبی علیه السلام سره به په سفرونو او په جهادونو ګرځېدو ډوډۍ به نه وه خوراک به نو نو د کیکر پاڼې به م خوړې نو یو دسماتې به م نه کېده ځکه چې هغې کې لوندوالي ني نو او دسماتې به م لکه د اوښ او یا د ګډو د چیلو د پچو په شانتې او دسماتې به رانه نه وتېده داسې ژوند مونږ تېر کړی دی اوس وایي تاسو ما ته د مانځه چل ښایه چې تا لمونځ نه درځي افسوس نه دی وایي نو دغه شو د ویشتو مهارت یې لره چې په لاره به څوک تلل نو نبي علیه السلام به هغه ته وي د هغه شي ده ته ولی دته کېدی دې ښه ویشتل کولی شي نو ده به لینده راښکا داسې زور به یې ورکا لیندې له لینده چې څونه تیزه راکاږي نو هغه همرغه شي ډېر تیز دي دوه درې لیندې یې ماتې کړې یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک به دا لاس مبارک په دې تندي دلته کېښود چې به هغه شي ویسته داسې به یې ورته کتل چې د هغه شی په کافر لګي که نه لګي نو دی ورته وي د الله رسوله زما شاته ودرېږه ما سره خوا کې مو ودرېږه ځکه چې زه دې دی هغه شي ولم نو دشمن ما ولي چې ډز د کم دی نه کېږي نو دشمن په هغه ځای ډز کوي که نه زه هغه شي ولم دشمن ما ولي نو هسې نه ته ونه لګې شاته ودرېږه نو که غشي راځي زه به لګم خو ته خو به بچ کېږې که نه نو چې ده به ډېر شوق سره غشي ویشته نو حضور پاک به ول آواز ورکړ ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اے سعده اولا زما مور او پلار ستانه قربان د دو صحابو نه نبی علیہ السلام خپل مور پلار قربان کړي دي لکه یو سړی چاته وي مور مې ده نه قربان پلار مې ده نه قربان دا د عزت لفظ دی نو حضور پاک به ول آواز ورکړ ارمی یا سعدو اولا سعده فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان دا د ده دپاره لوی سعادت یو د حضرت زبیر نو یو د ده نه دا تفدیه شوې ده دا د ده دپاره لوی سعادت دی یو وخت کې یو د بقي سره خوا کې ډېره زمانه وشوه ما ته چا وی راځه یو د نبي علیه السلام غشی دی او د هغه لینده درته ښیم نو چې بویه تلمه څه نوادرات پراتو هغه ځای کې نو ما ته یې وایي چې دا د نبي علیه السلام د شیشه کې دننه شیشه وه او یو چبوتره و په هغې د پاسه لینده پرته و غشی پروت و وایي دا د حضور پاک لینده ده او د هغه غشی چې ما ورته داسې وکتل نو ما هغه ته وایي ته خطا شوې مې دا د حضور پاک لینده او غشی نه دي مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده او غشی دي نو هغه ما ته وایي تا ته څه پته لګي مې حدیث یې ورسره لاندې لیکلی دی هغه لیندې ته لاندې دا حدیث لیکلی و ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اوله سعده مور و پلار مې درنه قربان مې دا حدیث یې لیکلی دی معلومیږي دا چې دا هماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده ده او د هغه غشی مضبوط قربانه صحابه ورکړي حضرت مصعب ابن عمر ما تیره جمعه درته ویلي چې کوم د حضور پاک هم شکلو او د پیغمبر علیه السلام دفاع یې کوله په هغې کې شهید شو چې شهید شو دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د ده کوم ژوند و په مکه کې نو ده به د 200 درهمو جوړه ساره چوله یو به بېګاله چول دونه قیمتي جامې به چول د زرګاو روپو جامې به چولې او چې یو جوړه به یو ځل واغوستله دوباره به یې هغه نه چوله بله به یې چوله
او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا د ریخم روبند چولیو چې زما په مخ خاوره او دوړه پرېونځي او قیمتي څادر به او مالدار سړی ډېر زیات مالدار خلکو به صفت کو یو ځل به سار جوړا چوله ماښام به بله بدلوله ماښام به واچوله سار به بله بدلوله مالدار او قیمتي جامې به چولې خو چې کله مسلمان شو او د اسلام نه پس راغې مدینې منورې ته یو ځل داسې په لاره باندې روانو نو چې کم دوه څادرې دي یو یې د کمیس په ځای ځان نه تاو کړی دی بل یې د پرتوک په ځای ځان نه تاو کړی دی نو غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې وې شلېدلې دي نو ټوکړې ورته لګېدلې دي او د لنګ یو طرف پسې په خاورو راښکې شي او بل طرف یې د پنډۍ ته اوچت شوی دی لکه د بلنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی او سر او مخ یې د خاورو نه ډک دی نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په ژړا شو صحابو دی د الله رسوله ولې دی وژړل وی د مصعب ابن عمیر هغه مخکنی جون راته رایاد شو او د اوسني حالت دی ګو د اسلام نه مخکې د کم جوندو یو جوړه سار یو ماښام او چې معمولی داغ به ولګېد په هغه ساعت به یې جوړه لرې کړه او د زرګونو روپو جامې به یې اغوستې او اسلام نه پسې د بې پروایۍ ته وګوره د لنګ یو طرف په ځمکه راښکې شي یو بره دی او وجود د خاورو ډک دی او څادر ته یې غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي نو چې دی شهید شو او کفن ورکوي هغه مصعب ابن عمیر کې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخکې چوله سار او غرمه به جوړه بدلوله او چې کله شهید شو نو کفن نشته خپل جامې دي اقا جامې دي نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا به په خپلو جامو کې خښوي دا به ترې نو باسئ او دا شهدا به لمبویم نه لمبولم د دې منه دي هم د خپلو وینو کې او په دې خپلو رنګ شوو جامو کې دا په وینو لیتو پیتو جامو کې خښ کې صرف کفن پې د پاسه څادر ور واچوي چې د قیامت په ورځ په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نه وینې بیږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې روان شي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ د شهدا او د زخمونو نه به وینې بیږي اللون لون الدم اغه رنگ به د وینې بی والریح ریح المسک او بوی به د مشکو بی خوشبوی به د مشکو کوي وینې به بیږي د شهداونه رنگ د وینې او خوشبو د مشکو نو څادر نشته یو یې ولا را پیدا کا لنډې دی نو چې سر ته یې راکاږي نو خپې یې ښکاره کېږي او چې خپې ولا پټوي نو سر یې ښکاره کېږي نو حضور پاک نه چا تپوس وکړه صاحب څه ورسره وکړو وی سر ولا پټ کې سر یې ولا پټ کو پخپو یې ولا دا بروزه واچوله دا ګیه ولا پخپو واچوله دغه رنګې حضرت حمزه رضی الله عنه خور ولا دوه څادرې راوړې دوه چې نبی علیہ السلام وکتل دوه څادرې وې داسې وکړې یو مې د تره له ورکې یو بل شهید له ورکې لکه د شهداو کفن نشته یو مې د تره شو یو بل شهید له ورکې وې صاحب یو غټ دی یو راکوټی دی نو ګوره دا څادرونه خو یې د ترو نو په کار و چې هغه غټ د تره له ورچک ورکړی وې راکوټی د بل حضور پاک څه وې انصاف و پکې وې قراندازي پې واچوي چې د ده کم رسې به د ده شي او چې د ده کم نه رسې به د بل شي نو چې قراندازي پې واچول هغه لنډې د ده ورسې د غټ د بل چا ورسې چې سر به یې وله پټو نو د ده به خپې ښکاره کېدې او چې خپې به یې پټولې نو سر به یې ښکاره کېده وی څه ورسره وکړو د الله رسوله وی سر وله پټ کې په خپو وله ګیا واچوې دا د صحابه کرامو شان دی خان دا د هغې دفن دی جنازه چې کېږي نو قبرونه کنستول کېږي نو چې کم باقي صحابه دي نو د هغوی وجودونه هم ټول زخمي دي نو قبرونه کنستل بیا احد کاڼي د ځمکه د قبر کنستل هم پکې مشکل و ګران و پکې نو نبی علیہ السلام یې داسې وکړې چې غټ غټ قبرونه وکنوي او دوه دوه درې درې په یو یو قبر کې سم ده نو غټ غټ قبرونه یې وکنستل نو دوه دوه او درې درې د یو یو قبر کې سملول او چې چاله قرآن زیات ور دی قبلې ته مخکې کې د میرټ شو میرټ د دفن میرټ چې ورته وایي ترجیح چې چاله قرآن زیات ور دی قبلې ته کې چاله کم ور دی ورپسې چاله هغه نه کم ور دی ورپسې
نو په احد کې اوس هم یو قلعه ده، دیوال ته تاو دی، غټ دیوال ته تاو دی، دا ټول شهدای کرام په هغه ځای کې دفن کړي دي. صرف حضرت حمزه رضی الله عنه یو د هغه خوریی دی، حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، او یو ورسره دغه مصعب ابن عمیر دی رضی الله عنه، دا درې واړه په یو ځای کې دفن دي. او داسې په دغه چبوتره کې د یو دوه درې شهدا او نورو قبرونه هم شته. رب العالمین قرآن شریف کې د شهداء متعلق اعلان کړی دی، د شهداء متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. په کوم خلک چې د الله په لار کې مړ شو، شهدا شو، شهیدان، دې ته مړه مه وایه. ظاهر کې پتی مړه، خو هغه د قبر نه پس زندگی ولا د مرګ زندگی مه شمېره، مړه ورته مه وایه. بل احیاء، دا جمدي دي، عند ربهم یرزقون، د خدای په نزد دوی ته روزي میلاوي. خو د هغې مثال درته ښیم، دا جمدي دي، د الله په نزد ورته روزي میلاویږي. نو د دې نه 46 کال پس، 46 کاله پس سیلاب راغی په دې علاقه. چې سیلاب راغی نو دا مقبره یې وړه، دا کوم دې قبرونو دا په طرفې کاره کړ. او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه ده، نو هغه وی دلته یو نهر وکنو، ضرورت دی یو نهر هم دی. نو چې سیلاب دغه وخت کې راغی، هغه نهر کودی شروع کړې وه، نهر یې کنو، او دې کې سیلاب پرې راغی. نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کوم کنده خلکو کړي نو هغه غاړې ماړې یې وسې کړ، نور غاړې ماړې یې وړلې. نو د احد دا شهدا پکې راښکاره شو. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پکې راښکاره شو. نو چې راښکاره شو 46 سال پس، 46 کاله پس، نو په سینه د پاسه لاس پروت، دغسې په سینه لاس پروت. نو صحابه وویل چې دا لاس ورته نیغه و، دا ګوره لاس داسې کوږ پاتې شوی دی، لاس به نیغ کو ورته. نو چې لاس یې اوچت کړ نو وینه ترې روانه شو. 46 کال پس لاس یې اوچت کړ، وینه ترې داسې روانه شوه لکه د یو جمدي انسان نه چې کله وینه بیږي. مړي ته ګوره او پکې وینې ته ګوره. نو بیا ولا لاس، نو وینه اوچی، وینه نه بندېږي، ډوکلۍ سره وینه پاکۍ، وینه نه بندېږي. نو بیا لاس راواغېشت، واپس یې ولا په زخم کېښود، نو وینه بنده شوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، د خدای لار کې چې مړه شو، مړه ورته مه وایه. بل احیاء عند ربهم یرزقون، جمدي دي، خدای روزي ورکوي، رزق ورته میلاویږي. نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپه د چا نه په سس کور راولګېده، لکه د نهر کودی کېږي. نو د خپې نه وینه روانه شوه 46 سال پس. زمارونو ډېره عظیمه قرباني دې حضرات ورکړې ده. یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه، د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علیه السلام دفاع کوله. یو غش راغی، دقه سترګې یې ورته وویشته، چې غشي باندې سترګه ولګېدله، نبي علیه السلام بچ شو. که دې نه وي ولاړ په دې غشي حضور پاک لګېدل. نبی علیہ السلام ته د الله رسول ته بچ شوې، وی او زه خو بچ شم. او دا داسې په غشي سترګه ولګېده چې د سترګې دا ګاټې ترې لاندې پرېوته، هغه لاس کې راواغېسته، وینې ترې روانې شوې. وی د الله رسوله داسې وشو. پیغمبر علیه السلام مبارک هغه ګاټې راواغېسته او په دې سترګه کې ورته واپس کېښوده، واپس یې کېښود او دعا یې وله وکړله. او نو دی وایي چې څنګه یې ګاټه کېښوده، دی وایي درد خو ختم شو، نظر واپس راغی. داسې نظر راغی چې د مخکې نه مې په نظر تیز شو. نو دی ورته څه وایي؟ صحابه مجیبه و، وایي د الله رسوله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري، اوس نظر خو واپس راغی، بې ډوله خو به نه ښکاري. وایي اللهم ارزقه جمالا، خدایه ته وله د مخکې نه زیات ډول ورکې، او الله د په دې مخ زما دفاع وکړه. نو خدای د قتاده دا مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساتي.
صحابو چې کومې قربانۍ کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د هغې مثال نشته. حضرت خیثمه رضی الله تعالی عنه زوی حضرت سعد د هغه هم حضرت سعد نومو، هغه په بدر کې شهید